که چیرې ووایو چې زما سره 2 دانې ګلان دي، 2 ګلان دي ما سره، داسې په دې ډول سره به ولیکو. او زه 3 دانې نور ګلان هم اخلم، جمع 3 نور ګلان هم اخلم، نو زما سره به ټول څو دانې ګلان اوسیږي؟ ښه، دلته لرو 2 جمع 3، په دې معنی چې 2 ګلان یو ځای لرو او 3 ګلان هم بل ځای لرو. دا 2 ګلان په دې معنی چې موږ 2 ګلان لرو، یو ګل او دا هم جمع بل ګل، دا دواړه جمع پاله دي. او 3 دانې ګلان په دې ځای کې لرو، دا په دې معنی چې موږ داسې ترتیب سره کولی شو ولیکو چې دا یو ګل، دا بل ګل او دا هم بل ګل. البته دا ټول به سره جمع ولیکو. 2 ګلان دې خواته لرو او 3 ګلان هم دې خواته لرو. ښه، که چیرې وغواړو چې دا ټول سره جمع کړو نو څو ګلان کیږي؟ په ساده ډول دا 1 2 3 4 5 کیږي، نو زموږ سره به ټول 15 دانې ګلان واوسیږي. ښه، تر دې ځای پورې مو چې کوم ډول لیکنه وکړه دا لږ څه جنجالي ښکاري. ښه، که چیرې وغواړو دا په لنډه توګه او د الجبري افادې په توګه ولیکو، نو کولی شو داسې ولیکو چې 2x جمع 3x مساوي کیږي له څو x سره؟ په ساده ډول 2x په دې معنی چې x جمع x، x کیدای شي هر قیمت ولري، جمع 3x لرو یا 3 دانې xونه x جمع x جمع x مساوي کیږي له څو سره؟ ښه، 1 2 3 4 5 مساوي کیږي له 15x سره. یا کولی شو په لنډ ډول ووایو چې د متحولینو ضریبونه چې هر څو دي هغه سره جمع کوو او متحول یې په خوا کې لیکو. دلته د یو د x ضریب البته د مشابه متحولینو، دلته د x ضریب 2 ده او دلته 3 ده، دواړه د جمع په حالت کې دي، نو 2 3 15 کېږي او x په خوا کې ورسره ولیکو. ښه، که چیرې اوس ووایو چې زما سره 9 دانې مڼې هم شته، دلته به ولیکو چې 9 مڼې به ورسره رسم کوو، داسې یو مڼې په شکل 9 مڼې هم لرم، او له دې 9 مڼو سره 2 نورې مڼې هم زیاتوم، نو زما سره به ټول څو شي؟ په دې ځای کې مونږ ویلو چې مشابه حدونه له مشابه سره جمع کوو، ګل مو له ګل سره جمع کړ او مڼې به له مڼو سره جمع کوو. 2 مڼې جمع 9 مڼې مساوي کیږي له څو مڼو سره؟ مساوي کیږي له 9 مڼو سره. که چیرې وغواړو چې دا خبره دلته په دې الجبري افاده کې هم ولیکو، نو کولی شو په داسې ډول دې ته یو نوم ورکړو، نو هغه نوم ستاسې خپله خوښه ده چې څه نوم ورکوئ. په دې ځای کې به موږ تاسې ورته وایو وای، 9 وای جمع څو وای دلته لرو؟ 2 وای، 2 وای. ښه، 9 وای او 2 وای مساوي کیږي له 9 وای سره. نو په ټوله کې موږ تاسې باید ورته یا مشابه حدونه له یو بل سره جمع او یا تفریق کړو، او همداراز پاتې نور مشابهتونه لکه دلته مو چې وای درلوده هغه هم باید په جلا توګه سره جمع او تفریق شي. را به شو یو بل مثال به هم کار کړو. که چیرې موږ داسې یوه افاده ولرو چې 2x جمع 1 جمع 9x جمع 15 مساوي کیږي له څو سره؟ په دې ځای کې موږ تاسې نشو کولای چې 2x له یوه سره جمع کړو، بلکې x-ونه به له x سره جمع کوو او مثابت عددونه به له ثابتو عددونو سره جمع کوو. دلته لرو 2x په دې ځای کې لرو او 9x په دې ځای کې لرو، نو 2x او 9x مساوي کیږي له 9x سره جمع 1 دلته لرو او 15 دلته لرو، 1 دلې لرو او 15، 1 جمع 15 مساوي کیږي له 6 سره.